که خاینان مې ټول تباه کړي پرې راځي یم ربه که خاینان مې ټول تباه کړي پرې راځي یم ربه لرې ژوندي راته ملت کې د اعتبار سړي مې دای د ژوند او د شعر په ډګر کې وروستی شعر او خبرې وي دوی د یو سوله ییز لاریون په موخه سره راټولو خو په دې نه پوهېده چې د دوی سوله ییز لاریون به د ځانمرګي بریدګر له امله په ویر بدلیږي دلته د تیرې ورځې د ځانمرګي برید قربانیان خاورو ته سپارل کیږي د پیښې عیني شاهدان چې پیښه په خپلو سترګو لیدلې وای د تیرې ورځې د ځانمرګي برید په اړه انعکاس ته داسې وایي نو په دغه دوران کې ما سره یو څه ملګري نور هم وو چې یو بل ته لاسونه ورکړي روان وو هغوی ویل چې موږ به لاړ شو میاسلم پلازې ته موږ ورته مال زه به کور ته لاړ شم هغوی چې کله حرکت وکړه خوا لاړل او موږ زه ګاډي ته وختلم دې وخت کې انتخاري راغی او ځان یې والوځو انفجار یې وکړو نو هغه ساعت کې مې ماغزه فعاله نه و چې وروسته ماغزه فعاله شول مې د خپلو ملګرو ته زنګ ووهو چې د دوی حال به څنګه وي هغه چې ما دوی ته زنګ ووهو دوی د تلیفون ته جواب ورنکو او خفه شوم مال ولې تلیفون ته جواب ورنکو دې وخت کې مې ورور راغی مال زما یو دوه ملګري ما سره روان وو لاس په لاس باندې چې هغه څنګه دي وایي هغه دواړه مې هلته ولیدل چې یو پکې شهید شوی و پروت و او بل سلګۍ وهلې هغه هم چغې وهلې پروت و هغه هم نور داسې ډېر پراته وو ماشومان بېګناه پکې ټول لاړل مونږ خو د خپل هغه غوښتنې دپاره تللي وو مونږ خو د چا سره جنګ نه و چا سره مو شخصي دښمني نه وه مونږ غوښتل چې خپل حق وغواړو د بیان ځای د مونږ خپل حق غوښتنې لپاره تللي خو بېګناه پکې لاړل شهیدان شل په دې پیښه کې ډېری بېګناه وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړ د پیښې قربانیان هم ولسي خلک وو د پیښې ډېری کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې زامن یې بې پلاره ډېری میندې بورې او کونډې کړلې له ډېرو سرتوري راتلونکي هیلې واخیستلې او ارمانونه یې په زړه کې نیمګړي پاتې شول موږ هغې کورنۍ ته چې ولسي شاعر سروچوال پکې ژوند کاوه لاړو د هغه یوازینی زوی د خپل پلار کیسه راته داسې کوي پلار لاړو پلار ځان سره ګیډیګانې وړې خدای خبر چېرته به پرتي ما دې کور کې بانه وکړه وایي ګیډیګانې موږ سره دي ما یقین وکړو ما یې کله زنګ ووهو را روان وم بازار نه ترورځي مې راته زنګ ووهو وایي داسې واقع شوې مهر والا زه خبر نه یم چې وروسته دلته راغلم هغه انډیوال راته زنګ ووایي وروره پلار دې زخمي دی او ډېر سخت حالات کې دی بازار کې مال کارډ واچوم چې زنګ مې ووهو پلار موبایل مې بند بس خلک راته ویل چې وروره منډې مه وهه پلار دې مړ دی هغه پس نور همدا دوه کسه پاتې شولو پلار هم دې ظالمانو هغه کو ښه مې ورته په دې سهار ویل پلاره مه ځه ما یوازې مه پرېږده ما تېل ته هم راځه ما ورته ویل دا خلک داسې دي ګوره داسې نه چې ته به هم ورک شې او زه به هم ورک شم دا یوه خور هم ده دا دوه واده دي دې ته به دا څوک به ځي د دې خوا ته وایي نه زه خو ځمه بیا هم ورپسې لاړم هلته مور هم لاړه ده او پلار هم لاړو بس اوس تش میدان کې پراته یي نو زموږ به څه کېږي هره ورځ به سهار له دغه کوره په ډېرې خوښۍ خپلې دندې ته ښوونځي کې د استادۍ دنده درلوده دندې ته ته ماښام به خپل کور ته بیرته په ډېرې خوښۍ راستون شو خو په دې ورځ دوی نه و پوه چې هغه به له دوی رخصت اخلي او د تل لپاره به له دوی څخه ځي او هلته په ښار کې د ځانمرګو بریدګرو ښکار کیږي هغه لاړ د تل لپاره له دوی سره خدای پاماني وکړه او دوی یې یوازې په دې نړۍ کې پرېښودل فقیر محمد فقیرزی انعکاس راډیو تلویزیون ننګرهار خیوې ولسوالۍ